سلام ستړي مشئ. پام وکړئ د دې مهال یو مهم خبر ته. د بریتانیا شارژدافیر وایي له اسلامي امارت نه غواړو چې د نجونو پر زده کړو بندیز لرې کړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارژدافیر رابرټ ډیکسن وایي زده کړې حق ده نه امتیاز، او له اسلامي امارت نه یې غوښتي تر څو د نجونو پر زده کړو شته بندیزونه لرې کړي. نوموړي په یوه بیان کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه دی ویلي دي چې یاد بندیز به 100,000 نور نجونې هم له زده کړو بې برخې کړي، چې دا یوه ستره تراژیدي ده. په همدې ترتیب د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د نوي کال له پیلېدو سره پر اسلامي امارت غږ کړی چې نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړي زیاته کړې ده چې 3 کاله کېږي چې نجونې د زده کړو څخه بې برخې دي او دا وضعیت د منلو وړ نه دی. پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر فعالانو هم د نجونو پر زده کړو لګېدلو بندیزونو ته اندېښنه ښودلې ده. هیله دې نه وي چې یاد بندیزونه د 2021 کال د اګست له میاشتې د نجونو پر ثانوي زده کړو وي، خو بیا په 2022 کال کې د ډسمبر په میاشت کې د نجونو پر پوهنتونونو هم بندیزونه ولګېدل او دا بندیزونه لا هم روان دي.